د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما رومال راولېږه نامه ور باندې ګل که زما پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه خدایه بس دغه یو پردی راوړی خپل که زما د کافر جانان د خالق په دغه شعرونو باندې تاسو ټولو ته السلام علیکم ډېره زیاته بخښنه غواړم ستاسو خو ټایم هم لږ دی خو بس د خپل طرف او د لورۍ پښتو ادبي ټولنې د طرف او د ټول دیر د طرف نه محمد ګل منصور صاحب ته په کتاب باندې مبارکي وایم او ټایم ډېر کم دی یو څو شعرونه در سره شریکوم چې نو خامخا کېدلې به زمانه ستا خبرې نو خامخا کېدلې به زمانه ستا خبرې په زړه چې ګرځولې مې جانانه ستا خبرې د ځمکې د عوایز دې لږ په مینه باندې پوهې کا منصور صاحب د ځمکې د عوایز دې لږ په مینه باندې پوهې کا په ما یې ګرانې کړي دي اسمانه ستا خبرې مننه د ځمکې د عوایز دې لږ په مینه باندې پوهې کا په ما یې ګرانې کړي دي اسمانه ستا خبرې چې ستا د مخ کتاب په کلمه باندې ګویا کړم چې ستا د مخ کتاب په کلمه باندې ګویا کړم اوس خامخا به وړم مسلمانه ستا خبرې مننه او ته هسې مختورنې په ما نفس زورور کېږي روغاني صاحب ته هسې مختورنې په ما نفس زورور کېږي ما کله اورېدلي دي شیطانه ستا خبرې مننه مننه ته هسې مختورنې په ما نفس زورور کېږي ما کله اورېدلي دي شیطانه ستا خبرې ضمیر صاحب یوه خبره راته نورې را په زړه کړي یوه خبره راته نورې را په زړه کړي یا سره هېرومه چې له ځانه ستا خبرې ډېره مننه